چاله په لاس نه ورځي څوک ورله لاس نه وروړي چاله په لاس نه ورځي څوک ورله لاس نه وروړي چاله سپوږمۍ راکوشي او د چا نه ځمکه تښتي موږ وفادار خلک یو موږ په وفا مین یو موږ وفادار خلک یو موږ په وفا مین یو دوی کې وفا نشته دی زموږ نه ځکه تښتي مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي اوس چې مې ژوندون ته انتخاب شوې نو نایاب شوې مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي اوس چې مې ژوندون ته انتخاب شوې نو نایاب شوې که ته باچا شې وایه کم یو به وزیر نیسې ته به اغیار نیسي که ته به خپل زهیر نیسي که په ګزار کېږي نو زه په تا ګزار نه کوم که په ګزار کېږي نو زه په تا ګزار نه کوم که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم درته ازار نه کوم زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري صابر بلا وهلی دی په ورکو پسې ګرځي شروع کوم د خدای پاک سپېڅلې نامې نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دې هیله په دې تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده قدرمندو کتونکو نن را سره په عیني خپرونه کې ډېر ګران او زړه ته راتېر یو ښه شاعر ډېر ښه شعر لیکي غوښتل مې چې د هغوی سره دغه مرکه را جوړه کړمه او نن را سره په دغه عیني خپرونه کې ناستې کوي د هغوی سره به خبرې اترې کوو او څه خوندور شعرونه به ترې هم اورو د ټول ناول راځئ چې هغوی ته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي ووایو حضرت علي ظهیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم ډېره مننه کوم صالح نادان وروره ستا د مینې نه ډېره مننه کوم په دې قیمتي وخت کې زموږ څنګ له رالې او یقینا ډېره سخته ده وخت ورکول په دې وخت کې چاله خو ستاسو د مینې نه ډېره زیاته مننه کوم چې ما غونده کې ادنا سړي لم دومره مینه ورکړه ډېره زیاته مننه تاسو به د دغې لایق کې چې موږ ستاسو خواله راغلو او څه شعرونه درنه ریکارډ کړو د ټولو ناول خو دا راته ووایه ډېر ادبي ملګري به م پېژني ځکه چې پښتو دپاره هلې ځلې کوئ د پښتو شعر لیکئ د پښتو ژبې سره مینه لرئ نو څه ملګري به م پېژني خو زموږ د آینې چې کوم کتونکي دي بعضې هغې به م په اول ځل په دغه سکرین باندې ګوري که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره بخښي زما نوم حضرت علي ظاهر دی زه په خراسان کیمپ کې پاتې کېږم د خزانه شوګر میل سره چې تعلق ساتي او تا د پښتو ادب خبره وکړه چې د پښتو ادب دپاره خدمت کوو نو که د پښتو ادب دپاره څومره خدمت وشي هم کم دی او تر اوسه پورې لا په پښتو ادب کې خاپوړې کوو نو تر اوسه د خدمت نشو ویلی او دغه زما پېژنګلو ده چې زه په خراسان کیمپ کې پاتې کېږم د خزانه شوګر میل سره تعلق ساتي نږدې ډېره ښه د شاعرۍ ته کله راغلی کله مو د شعر ابتدا کړې ده یاره شاعري که درته ووایم چې دا خو زموږ د بچپن نه دغه اثرات په ما کې وو او که سوچ وکړو نو په فطرتي توګه باندې زموږ هر یو پښتون هره پیغله شاعره د چا سره خپله شاعري په نثر کې چا سره په نظم کې پرته ده او بیا که موږ سوچ وکړو نادانه وروره داسې پیغله به زموږ نه وي چې هغې ته پښتو ټپه نه زده نو که یو ټپه چاته زده نو هغې ته هم موږ شاعر ویلی شو دا اثرات ما کې د ماشومتوب نه وو خو لږه موده کېږي دا 5-6 کاله کېږي چې ما خپل غزل لیکلی دی او بیا یو 3 کاله کېږي چې ما خپل غزل ولس ته راوړاندې کړی دی نو دغه موده کېږي زما د شاعرۍ ډېره ښه ده یوه پوښتنه مې ذهن ته راغله که مونږ فکر وکړو زیات اورو خلکو نه همداسې به هم شاید چې د شاعرانو هغه تعداد سیوا شوی دی آیا دغه د پښتو ادب خبره کومه چې شاعران سیوا شوي دي که ګورو یو 15 کسان چې مخې ته را روان وي نو په هغه 15 کې به 4 شاعران یو پکې عام کسي نو دې په اړه ستاسو څه نظر دی چې آیا دې سره به د پښتو ژبه وده وکړي که نه د پښتو ژبه به لا ښکته راشي ستاسو څه نظر دی یاره زما په خیال زه خو وایم چې کومه ژبه کې ادب زیات شي نو دا خو زما په خیال چې په ښکته راځي په بره نه ځي او بیا که موږ سوچ وکړو موږ سوشل میډیا ته تاسو وګورئ لیدونکي به اکثر کتلي وي سوشل میډیا په هغې کې شاعران خو زیات دي خو یاره هغه شاعران پکې نشته چې کومو ته موږ شاعران ویو او کومو ته موږ د قام سترګې ویو
نو شاعران خو زه وایم لکه د اخوا دېخوا شاعران خو اورېدل نه دي په کار، خو کم چې زموږ مشران دي باید هغه واورول شي، د هغې نه سړی زده کړه وکړي. نو زه خو وایم که شاعران زیات شي لکه دا اوس چې کوم حال روان دی په سوشل میډیا باندې، زموږ مشران اکثر د سوشل میډیا نه ځان ساتي، دی ډېر لرې دي د سوشل میډیا نه په دغه وجه باندې چې سوشل میډیا ته داسې ملګري راوتي دي چې زه به په دې دغه باندې ډېره خیر خبره نه کوم. نو زه خو وایم چې شاعران په کومه ژبه کې زیات شي دا مخ په ښکته راځي، مخ په بره به لاړه نه شي لکه دا اوس چې څنګه حالت دی. بله پوښتنه ذهن ته راځي هم دې سره د دې زیاتوالي علت څه کېدلی شي، ولې زیات شو، څه وجه ده؟ یاره ما ته خو د دې وجه صرف دغه شهرت ښکاري، لکه دا بعضې ملګري و هغې ډېر په کم وخت کې ډېر ښه شهرت پیدا کړ، او چې کومو ملګرو وکته نو بیا هغوی دې ته نه دي کتلي چې دا خپل دی دا پردی دی، خو صرف کیمرې ځان ته لګولې ده ویلی دی. نو زه خو وایم چې شهرت په سر راغوستی دی، نو ما ته خو دغه علت ښکاري. ډېره ښه ده. زموږ کتونکي به وایي چې شاعر دې کېنولی دی او صرف ورسره خبرې کوئ، څه شعرونه هم را باندې واورو، نو خپل څه خوندور شعرونه ورسره شریک کړه. مننه کومه. غزل نه مخکې یو څو شعره دي ادن وروره. چاله په لاس نه ورځي څوک ورله لاس نه وروړي، چاله په لاس نه ورځي څوک ورله لاس نه وروړي، چاله سپوږمۍ راکوشي او د چا نه ځمکه تښتي. موږ وفادار خلک یو، موږ په وفا مین یو، موږ وفادار خلک یو، موږ په وفا مین یو، دوی کې وفا نشته دی زموږ نه ځکه تښتي. غزل دی چې خور شوې مشهور شوې او کتاب شوې نو نایاب شوې، چې خور شوې مشهور شوې او کتاب شوې نو نایاب شوې، سندره شوې غزل شوې او رباب شوې نو نایاب شوې. مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي، مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي، اوس چې مې ژوندون ته انتخاب شوې نو نایاب شوې. مین در باندې نه ومه چې چم کې را سره وي، اوس چې مې ژوندون ته انتخاب شوې نو نایاب شوې. تر اوسه چې خزان وي او ازغې وي نو زما وي، تر اوسه چې خزان وي او ازغې وي نو زما وي، سپرلي کې چې غوټۍ شوي او ګلاب شوي نو نایاب شوي. کویا چې کله وچ شي نو ګیله ترې نه څوک نه کړي، کویا چې کله وچ شي نو ګیله ترې نه څوک نه کړي، په ټولو سیمو خور شوي چې دریاب شوي نو نایاب شوي. کویا چې کله وچ شي نو ګیله ترې نه څوک نه کړي، په ټولو سیمو خور شوي چې دریاب شوي نو نایاب شوي. سوالونه په ما نه وو د جواب ضرورت نه وو، سوالونه په ما نه وو د جواب ضرورت نه وو، اوس چې مې سوالونو ته جواب شوي نو نایاب شوي. په ژوند کې چې کامیاب وي نو هغه سړی نایاب وي، په ژوند کې چې کامیاب وي نو هغه سړی نایاب وي. ظهیره چې برباد شوي او خراب شوي نو نایاب شوي. وا ډېر زبردست، ډېر ښکلی کلام ورا سره شریک. حضرت علي ظهیر صاحب ما ته خبره زما نه هېرېږي چې تاسو ترنم هم کوئ او دا کتونکي به هم وایي چې څنګه چل دی، شعرونه خو یې همداسې وویل ترنم یې ونه کړو، نو هغه کوم کمی و هغه ورته پوره که خپل خوندور غږ کې ورسره څه شریک کړه. مننه کومه. بس زه به کوشش وکړم د غزل نه مخکې یو څو شعره داسې روبۍ ټایپ کې وایم. که ته باچا شې وایه کم یو به وزیر نیسې، ته به اغیار نیسې که ته به خپل زهیر نیسې. زما وجود کې د نیولو یو ځای پاتې نه دی، په دغه وجه مې اوس خلک د زنځیر نیسي. لا خو د مور او پلار ژوندي د خدمتونه وکا، تلې ونې یې چې ګرځېږي ځان له پیر نیسي. که په ګزار کېږي نو زه پتا ګزار نه کوم، که په ګزار کېږي نو زه پتا ګزار نه کوم، که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم، درته ازار نه کوم. هغه هماغسې راځي هی خو زه ګودر کې نه یم،
هغه هماغسې راځي هی خو زه ګودر کې نه یم زړه مې مات شوی دی اوس چاته انتظار نه کوم زړه مې مات شوی دی اوس چاته انتظار نه کوم که تا زار کوې خو زه درته زار نه کوم درته زار نه کوم زه لیونی ومه چې ما هی د ګوتو شمار کوو زه لیونی ومه چې ما د ګوتو شمار کوو اوس لیونی نه یم اوسه د ګوتو شمار نه کوم اوس لیونی نه یم اوسه د ګوتو شمار نه کوم که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم درته ازار نه کوم خلک هماغسې واده هی وکړي پوره یې نه کړي خلک هماغسې واده وکړي پوره یې نه کړي زه خیر شوی یم اوسه په چا اعتبار نه کوم زه خیر شوی یم اوسه په چا اعتبار نه کوم که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم درته ازار نه کوم چې مې واده ښادۍ کې وینې هی بیا څو ورځې ژاړې چې مې واده ښادۍ کې وینې بیا څو ورځې ژاړې زهیره زبا نور دستا مخکې سینګار نه کوم زهیره زبا نور دستا مخکې سینګار نه کوم که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم که په ګزار کېږي نو زه په تا ګزار نه کوم که په ګزار کېږي نو زه په تا ګزار نه کوم که ته ازار کوې خو زه درته ازار نه کوم درته ازار نه کوم مننه ډېر ښکلی ترنم ورسره ډېر ښکلی غزل مو انتخاب کړی ډېر خوند یې وکړ ډېره مننه مو کومه چې راسره مو په دغه خپرونه کې یو څو شیبې خوندورې تېرې کړې ستاسو مننه کومه د کیمرامین ډېره زیاته مننه کومه ډېر زیات خوشحاله یم چې راغلی موږ سره د خپل وخت قیمتي کړو ډېره زیاته مننه ستاسو نه هم مننه کور مو ودان قدرمندو کتونکو دا ورسره ډېر ښاغلی حضرت علي ظهیر صاحب چې تاسو ترېنه څه خبرې خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل ورسره مو په خوږ غږ کې ترنم هم واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومن له ورکړې اجازت د لوی الله